د دې رکوع ربط د ما قبل سره مخکې کې الله پاک جل جلاله دا زنانو د یتیمانانو او د هغوی باره کې وفرمایل چې د زنانو دپاره هم برخه شته او د مردانو دپاره هم برخه شته، نه هغه اجمالو او دغه رکوع د هغې دپاره تفصیل ده. زنانو دپاره څومره شی ده او مردانو دپاره څومره شی ده، په دې آیت کې الله پاک تفصیل ذکر کوي. سعد ابن ربیع رضی الله عنه چې وفات شو، نو د هغې زنانه راغله چې یا رسول الله د هغې مال خو د هغې ورونو یوړو، زما له ورونو، او د هغې هیڅ مال هم پاتې نه ده او جنکۍ پاتې دي، هیڅ مال هم نه لري. ولا تنکحانې الا ولهما مال. وإذا لاړه شه الله به دا فیصله وفرمایي. دی لاړه الله دا آیتونه نازل کړل. یو سړی چې د دنیا نه آخرت طرف ته ځي، نو یاد ساتئ، یا به دا سړی مال لري یا به مال نه لري. که مال نه لرلو، اول حق د دې کفن او قبر ده. دا قبر او د کفن با بیت المال کوو، او کنه عام الناس، عام خلق با د مړی قبر او کفن برابرای. او که خپل مال وو د کفن او د قبر نه زیات شو، اوس به قرضې ادا کوي چې په دا مړی باندې څومره قرضه وي، قرضه به خلاصه کړي. د قرضې نه به وروسته ګورو چې مال لري که نه لري. که مال نو خیر خلاص، که مال لرلو بیا به درېیمې حصې نه که د وصیت کړی و، هغه به وصیت کې ورکړي. درېیمه حصه دا معنا، یو سړی مړ شو 4 لکه روپۍ لري، دا 1 لک هم د ده په کفن، د ده په قبر او د ده په نورو مصارفو کې مصرف، 3 لکه پاتې شوې. په 3 لکو کې هم دغه 2 لکه قرضه کې ورکړل، 1 لک پاتې شو. اوس په دې 1 لکو کې 3مه برخه چې 3 زره کېږي، دا د وصیت حق ده. ثلث ما بقیه بعد الدین و بعد التدفین و التجهیز، د هغې نه بعد 3مه حصه، یعنی په دا 3 زرو کې دی چاته وصیت کولی شي چې زما د پیسو نه 2 حصې ورثو ته پاتې شي او 1 حصه د دوی شي. دغه 2 حصې به د وارثانو وي، په دې وارثانو به تقسیمیږي. ورثه 3 قسمه دي، یو ذوی الفروض دي، یو عصبات دي، او یو ذوی الارحام دي. ذوی الفروض هغه کسان دي چې الله پاک جل جلاله دوی ته سهام مقدره معلوم کړی دي. الذين لهم سهام مقدره في كتاب الله، دا الله په کتاب کې دوی لپاره برخه معلومه ده. وهم 12 مجموعه دي، 12 کسان دي. 4 من الرجال و8 من النساء، 4 نارینا، پلار، نیکو، د ښځې خاوند، اخیاپي ورور، یعنی هغه ورور چې له مور له خوا نه وي فقط، او 8 زنانه وي، ښځه، مور، نیا، لورو، لمسی، سکنی خور، میرنی خور، مورنی خور. دا 8 کسان دا زنانه وي. که دا برهم به دوی تقسیم کړه، کوم شی پاتې نشو خیر و خلاص، که کوم شی پاتې شو هغه د عصبه و ده. عصبه بنفسه، عصبه بغیره،
عصبه مع غیره. عصبه درې قسم شو. عصبه بنفسه هغه نر توای چې بذات بغیر د واسطې نه مړی ته ځان نږدې کوي. لکه زوی چې وی دا عصبه ده، من کې ښځه واسطه نه ده، د مړی خپل ده. لمسی چې زوی نه وي، د زوی لخوا لمسی، دا ټول مال وړی شي، عصبه ده. که بیا زوی لمسی نه و، بیا پلار عصبه ده، پلار نه و نیکه عصبه ده. دا په هغه صورت چې دی خالی عصبیت وړي چې د مړي لپاره اولاد موجود نه وي. دریم ورور چې پلار موجود وي، ورور میراث نه وړي. چې زوی لمسی موجود وي، ورور میراث نه وړي. خو چې دوی نه وي بیا ورور، بیا چې سکنی ورور موجود وي، میرنی ورور یې نشي وړی لقوة القرابت. او سلورم بیا ترا، د تره زوی، خو مراد د تره نه هم کوم تره چې زمونږ د پلار سکنی ورور وي، دا مخته ده په هغه باندې چې هغه میرنی وي. البته هغه تره چې زمونږ د پلار ورور ده، خو د مور لخوا نه، د پلار لخوا یې نه وي، دا په ذوی الارحامو کې داخل ده. بیا اعمام لامین. دریم ذوی الارحام دی، د هغو دپاره هم درجې دي، اصناف دي. د لور لخوا اولاده، لور په خپله ذوی الفروز وه، د هغې اولاده نر او ښځه، دا ذوی الارحام دی. دویم جد فاسد، جده فاسده. جد فاسد هغه چاته ویلی شي، هغه نیکه ته چې د دې نسبت کله مړي ته راخلو، په دې منځ کې ښځه راشي، مور راشي. لکه د پلار دا جد صحیح ده، ولې مونږ چې د پلار پیژنو د چا په واسطه؟ د پلار په واسطه. منځ کې مور نشته، خو مونږه د مور پلار پیژنو، د مور پلار. نو د مور پلار مونږ د چا په واسطه پیژنو؟ په د مور په واسطه. منځ کې ښځه راغله، جد فاسد شو. جده صحیحه هغه زنانه ده چې د دې نسبت مړي ته راواخلې، منځ کې به جد فاسد نه راځي. اګه منځ کې جد فاسد راته، بیا جده فاسده ده. د جده صحیحه مثال د پلار مور، د مور دا جده د نیا د صحیح نیا ده، خو فاسده نیا. د مور د پلار مور، د مور د پلار مور. اوس اجر اخلی من کې جد فاسد راغی، دا جده هم فاسده وګرځېدله. همداشان هغه دا ورونو اولاده، یعنی جلکه ورېره، دا هم په جمله د ذوی الارحامو کې ده. خورزه او بلکې خورزه خو لا ټول، که خوریونه وي که خورزه وي، دا په ذوی الارحامو کې دي. وراره په عصبه کې ده، ورېره په ذوی الارحامو کې ده. سلورم اعمام لامین، یعنی هغه تره چې زمونږ د پلار د مور د خوا ورور وي، سکنی نه وي. او یا ترایندې ټولې، ترایندې د پلار سکنی خور، د پلار میرنی خور، د پلار مورنی خور. خو یوه خبره شته چې سکنی موجوده وي، میرنی نه وړي،
چې مېرنۍ موجوده وي مورنۍ نه وړي. البته خاله د مور سکنۍ خور، د مور مېرنۍ خور، د مور مورنۍ خور، د مور سکنۍ ورور، د مور مېرنۍ ورور، د مور مورنۍ ورور یعنی ماما، درې وړه ماماګان او درې وړه د مور خویندې دا مطلقاً په ذوی الارحام کې داخل دي. په خپل منځ کې قوت د قرابت معتبر ده، خو د یو صنف له بل سره قوت قرابت اعتبار نه لري. معنا ده یو خانه یو ترور ده د پلار خورمو ده مېرنۍ ده، خو بلې خواته د مور خور ده سکنۍ ده، سکنۍ هم وړي مېرنۍ هم وړي. خو په خپل منځ کې یو ماما ده هغه سکنۍ ده، یو مترور ده د مور خور هغه ناسکه ده، د ماما یې وړي او دغه ناسکه ترور یې نه وړي. ولې عامه ځان ته ډله ده دا د پلار لخوا ده، خاله ماماګان دا د مور لخوا نه دي، دوی د ذوی الارحام وایي. الله پاک په دې آیت کې د زنانو د توریث او د هغوی د حقوقو بیان کوي. الله فرمایي کاش کې تختو وای که خامخا په مدرسې کې تختو او قلم پیدا کیږي نو راوي لګي خپل راځي ها کوټه کې خیره قلم پیدا شو سره ها کبه ګوته ولیکو. فرمای یوسیکم الله، الله تاسو ته امر کوي یو سړی مړ شو، یو سړی مړ شو، تخته پیدا شو، یو سړی مړ شو، دغه اولاد پاتې ده نارینه او زنانه. نه په دې وخت کې لذکر مثل حظ الانثیین، د نر د پاره دوا برخې د جلکې دي. یو سړی مړ شو دغه دوا جلکې پاتې دي، یوې الګ پاتې ده، دا ټول مال په څلور برخو ویشو، دوا برخې د الګ او دوا برخې د دو جلکې، د هر جلکې لپاره باندې ما برخه د الګ رسېږي. او کچرتا سر جلکې پاتې وي الګ نور سره، بیا به جلکې تا دوا برخه که دوا یا ډېرې وي او که یو جلکې وا بیا د هغې لپاره نیم مال، او که جلکې بیخي پاتې نه وي یوازې زوی پاتې و، که یو زوی و که دوا و که درې و دا خو عصبه دي، بیا ټول مال دوی وړي، بیا بل څه کړی نشي. مور او پلار، د مور او پلار دپاره شپږمه حصه ده، پلار دپاره ځان ته او د مور دپاره ځان ته. دا په هغه صورت که د مړي دپاره اولاد و، که د مړي دپاره اولاد نه و نو بیا په دې صورت د پلار دپاره ثلثین ما بقیه یعنې عصبه ده او د مور دپاره ثلث ده. او که د مړي جلکۍ پاتې وه بیا د پلار دپاره به یو فرضیت ورکوي، بیا به عصبیت ورکوي، او مور دپاره خپله برخه ده چې سدس ده. شپږمه که د چا لپاره ورور پاتې وي، د مړي لپاره ورونه دي، ورونه دا د مور برخه کموي، برابره خبر ده که دوی خپله میراث وړي او که یې نه وړي. اوس پلار چې ژوندی وي ورور میراث نه وړي، خو چې هر کله د مړي دوه ورونه یا دوه خویندې دواړه عیاني یا دواړه علاتی یا دواړه اخیاپی یا یوه اعیانیه یوه اخیاپیه، یوه اعیانیه یوه علاتیه، یوه علاتیه یوه اخیاپیه دا موجودی وي. په دې صورت اگر چې میراث نه وړي پلار ژوندی ده، خو د بور برخه به دا سدس نه سدس یعنی شپږمې ته بیایي. الله فرمایي چې تاسو په دې باندې پوهیږئ نه چې کوم یو به تاسو دپاره زیات ګټور وي
په دې نفي باندې الله خبردار ده. زنانا د خپلې ښځې دپاره دوه حالته دي. که چېرې یو سړی مړ شو، تاسو ولید ښځه یې پاتې شوه، که د دې سړي دپاره اولاد و بیا د ښځې دپاره 8مه حصه ده، او که د ښځې دپاره سړي دپاره اولاد نه و، نه له دغه ښځې نه نه له بلې ښځې نه، بیا په دې صورت کې د هغې لپاره 4مه حصه ده. ښځه مړه شوه، سړی غریب پاتې شو. اوس به ګورو که چېرته د دې ښځې دپاره اولاد و یا د همدې مېړه نه یا د بلې مېړه نه، نو بیا د دغه سړي دپاره ربع ده، 4مه حصه. او که د دې ښځې اولاد نه و نو بیا نصف ده، نیمایي برخه به دا سړی ووري. تاسو سراجي ویلې کوم نه دی ویلې؟ چا سراجي ویلې؟ سراجي تاسو نه دی؟ او دغه ویلې د ښه ویلې نور چا ویلې سراجي؟ او دا موږ طالبانو ویلې د زیاتره ویلې انشاءالله. ښه خطرات ناوخته کېږي که نه ټیم مراعات ربانې ابدا. دا سړی مړ ده، وی ګورئ، یو ابن ده، بل ابن ده، بل بنت ده. دلته دغه زوی په 2 حسابېږي، دم په 2 حساب، دا په 1 حساب. مسله د 5 نه شوه، یو 2 د ده، 2 د ده، یو د دې. یو سړی مړ شو، یوه بنته، بله بنته، بله بنته، بله عم. دا مسئله د 3 نه ده. په دې کې دغه 3 کې ثلثین د دغه 2 تقسیمېږي، په دا 3 باندې تقسیمېږي. او یو چې ده دا د عم دپاره ده، د تره دپاره. یو سړی مړ شو، یوې زوی ده، یو ابن الابن ده، یعنې یو لمسی یو زوی پاتې ده. مسئله د یو ده، ټول د زوی ده، لمسی چې ده محروم ده. مسئله یوه لور ده، یو اب ده، یو لور ده. اب په دې وخت کې عصبیت او فرضیت دواړه وړي. لکه مسله د اول نه له دونه که یې هم پروا نه کوي، یو د پلار یو د خور، او که له اول نه د شپږو نه شروع کوي، پلار ته 1 ورکوي او بیا ده ته خپل 3 ورکوي، هغه نه بعد ما بقیه بیا پلار ته ورکوي، بیا هم پروا نه کوي. شپږ په شپږو کې یو د پلارو او 3 د خورو، بېرته 2 په عصبیت سره پلار دپاره راځي، نیم د هغې شو، نیم د ده شو. مسئله مور ده او بنت ده، اب ده. په دې صورت کې وګورئ، د بنتې دپاره نیم مال ده او د دپاره په دې وخت کې سدس ده. مسئله دا وه چې کله ثلث او نصف ګډ شي او ثلث ګډ شي، نصف بیا مسئله د شپږو نه وي. د شپږو نه شو، یو د مورو، 3 د بنتې، 2 د پلار دپاره په عصبیت باندې، او یا په تعصیب او په فرضیت دواړه هم پروا نه کوي. یوه مسئله ده. همداشان یوه ښځه مړه ده، یوې زوج پاتې ده، یوې اب پاتې ده، پلارې. د زوج دپاره نیمایي مال، نیمایي مال د پلارو، ځکه اولاد نه لري. همدارنګې ښځه مړه شوله، یوې زوج پاتې ده مېړه، او یو ابن پاتې ده. په دې وخت کې مسئله د 4 نه، 3 د زوجو، یو د ابنو. سړی مړ شو، ښځه یې پاتې ده چې یوه زوجه ده، یو اب ده. مسئله د 8 نه، یو د زوجې او 2 د اب د پلار دپاره. مسئله ده یوه زوجه پاتې ده، ښځه، او یو ابن پاتې ده، بل ابن پاتې ده، یعنې 2 زمنې پاتې ده، یوه ښځه یې پاتې ده. اوس به مسئله د 8 نه شروع کې، په 8 کې به یو زوجې ته ورکې، 2 به مابین د ابنینو کې تقسیم کې، 3 نیم به د یو الګ شي او 3 نیم به د بل شي. یا ورسره یوه بنته هم پاتې ده، نو 2 به بلکې بل ابن به هم را پیدا کړو چې مسئله اسانه شي. 3 ابن دی، یو بنته ده، 2 برخې پاتې دي، د هر الګ 2 او د جلکۍ دپاره 1 2 2 2.
خیر پدې کې خدا خو اس اجمالی بیانو وخت پدې باندې مونږ وګدونه وخت نه نیسو نور دا د میراث کار دا تاسو باید لازمان سراجی ووایي د سراجی ویل دا فرض عین ده کفایي هم نه د بل چا باندې کفایت وکوي په هر چا باندې ویل د سراجی زده کول د سراجی عملا دغه اجرا کول دا یو ضروری خبره ده الله فرمایي که یو سړی کلاله وي کلاله دې ته وایي لا ولد له ولا ولد نه بچیان شته او نه پورته اصول شته پلار او نیکه نه شته خو د ده یو ورور شته د مور له خوا نه یا یوه خور شته ګورئ هلته د سړي په اولاده کې لور او زوی فرق لرلو خو چې کله سړی ورور یم مورنی وي او خور یم مورنی وي په دې کې بیا فرق نشته هماغه سدس د دوی لپاره رسیږي سدس د ورور دپاره هم او سدس د خور دپاره هم او که خامخه له دې نه زیاتو بیا د دوی برخه ثلث ده د ټولو منځ کې علی السویه تقسیمیږي فهم شرکاء فی الثلث یعنی د مورنۍ ورونو خویندو دپاره د ثلث نه زیات برخه رسیدی نشي الله فرمایي دا د خدای حدود دي الله یې بیانوي چې څوک هم د الله او د رسول خبره عملي کړي الله به جنتو ته داخل کی لاندې د هغې نه به ویلې بهیږي او چې هر څوک د الله او د رسول د حکم نه تعدا او تجاوز وکوي جهنم ته به د ابد دپاره داخل شي او الله به عذاب مهین ورکوي الله فرمایي یوصیکم الله تاسو ته وصیت کوي وصیت خو هغه خبره ته ویلي چې عند الوفات کېږي په الله خو وفات نه راځي الله څنګه لفظ د وصیت ذکر کوي لوجه د اهتمام نه پلار بچی ته ډېرې خبرې کوي مور بچی ته ډېرې خبرې کوي خو زوی دا ټولې خبرې د خپل میمورۍ نه خالی ساتي خو چې هر کله مور مړه کېږي یا پلار مړ کېږي زمن ته چو زمنه دا د ما وصیت ته تا پلاني سړي باندې مې پیسې دي او زمنه لمونځ وکړه دروغ مه وایه اوس چې هر سړی راځي د پلار واقعه ورته بیانې پلار وفات شو بس آخري دا خبره وکړه چې پلاني باندې مې پیسې دي او د مانځه حکم یې راته وکړو چې مونځ کوه ګوره بس دلته هم لکه په لپس د وصیت الله بیانوي اهتماما لشانها الله فرمایي یوصیکم الله تاسو ته حکم کوي فی اولادکم د تاسو په بچیانو کې للذکر مثل حظ الانثیین د نر دپاره مثل د برخې د دو جلکیو فان کن نساء که دا جنکۍ وي ټولې فوق اثنتین د دونه زیاتې یا دوه فلهن ثلثا ما ترکا بیا د دوی لپاره دوه برخې د هغې دي چې مړي پرېښی وي وان کانت واحدة او که دا جلکۍ یوه وه فلها النصف بیا د دې لپاره نیم ده ولی ابویه او د مور پلار د مړي دپاره ازمار قبل ذکر به نه وي ځکه اگر چې میت لفظان ذکر نشته خو لیکن حکمان ذکر شته ځکه میراث د مړي نه وړی کي د ژوندي نه څوک میراث نه وړي ولی ابویه د مور پلار دپاره لکل واحد منهما د هر یو دپاره السدس شپږمه برخه ده مما ترک د هغې مال نه چې د پرېښی خو په دې شرط باندې ان کان له ولد که د مړي دپاره بچی وي فان لم یکن له ولد که د مړي دپاره بچی نه وي وورثه ابواه مور پلار د نه میراث وړي فلامه الثلث بیا په دې صورت کې د مور دپاره هغه ثلث ده یوه برخه او دوه ثلثین دا د پلار دپاره دي فان کان له اخوة که و د مړي دپاره ورونه فلامه السدس د مور دپاره بیا شپږمه ده یعنې دغه ورونه که میراث وړي یا نه وړي خو د مور برخه کموي د ثلث نه یې سدس ته وړي من بعد وصیة وروسته د وصیت نه یوصي بها او دین وروسته د وصیت نه یعنی له دې نه مخکې به د وصیت پوره کوو او دین یا قرضه ما مخکې درته وویل چې اول تکفین او تجهیز ضرور ده بیا قرضه ضرور ده بیا وصیت بیا د ورثاو منځ کې تقسیم خو په دې ځای کې وصیت مخته کړی په قرضې باندې اهتماما لشانها کنه په اعتبار د رتبې سره قرضه مخته ده د وصیت نه آباءکم د تاسو پلاران و ابناکم د تاسو زمن لا تدرون خبر نه یی ایهم اقرب لكم نفعا چې کوم یو د دې بنزدې وي تاسو ته په اعتبار د پایدې سره فریضه من الله
دا فرض ده مقرر شوی ده فورزه فریضه من الله دا الله طرفنا ان الله کان علیما حکیما دا الله تعالی علیم ذات حکمت ولا ذات ولکم د تاسو لپاره نسبه ما ترکو نیمه حالت پریخی وی ازواجکم د تاسو بیبیانه ان لم یکن لهن ولد کله دوی لپاره اولاد نبی د خاوند لپاره نیم مال ده فان کان لهن ولد کله دوی لپاره اولاد وی لتاسو یا بل میړنه فلکم الربع بیا تاسو دی پارا سلرم حصہ ده مما ده هغه نه ترکنا چې دی پرخي وي من بعد وصیت فز وصیت نه یوسوین بیا چې دی په دی وصیت کوي او دینه قرضا ولهن تدي زنانو دی پارا الربع سلرم حصہ ده مما ده هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرخي وي الا یکل لكم ولن که تاسو دی پارا اولاد نه فإن كان لكم ولد که تاسو دی پارا اولاد وو فلهن الثمن دی پارا بیا تم حصہ ده مما ده هغه نه ترکتم چې تاسو پرخي دي من بعد وصیت پس د وصیت نه توسو د بیا تاسو وصیت کوي په هغه باندې او دین یا قرضا و ان کان کو رجل یو سړی یو رسول د میراث وړي کېدو کلالتن په طریقې د کلاله باندې نه زمن لري نه پلار او مور لري اصول او فروع نشتا او امراتن یا واخذوی امداسه وله اخن او دغه مړي دی پارا ورور وی او اختن یا یو خور وی د مور له طرفنا فلکل واحد منهما السدس د هاری وی پارا شپګه حصہ فان كانوا كودوی اکثر من ذلك زیات ولدینا په هم دی شرکا ټول بیا شریکان په سدس په درې حصہ کې د درې حصے د حق د زیات دی نشي کله سرونه وی هم په شد وی هم من بعد وصیت فز وصیتنا توسو یوصا بها تو وصیت وکړي شي په دې باندې او دینیا قرضا غیر مضار په حال کوم د دې کې چې چاته بدر رسون کوي نوي وصیتا من الله یوصي وصیت بکي وصیتا وصیت کول من الله لطرفه الله تعالی نه والله علیم الله با خبردار ذات حلیم او الله پاک حلیم صبرناک ذاته په تاخير د عذاب باندې تلک حدود الله دا د الله پاک حدود دي ومن هغسوک یطیع الله ورسوله چې د الله خبره امانی د رسول الله خبره امانی یدخله الله به داخل کی جناتن جنتون تا تجری بهیږي من تحتها لاندې داغینا الانهار ویل خالدین فیها همیشه به پدې کې وذلك الفوز العظیم دا کامیابی ډیر لوی ده فمن يعص الله تو سرکشو کی د الله تعالی نه ورسوله او د رسول الله تعالی نه ويتعدى حدوده او تجاوز وکوي د حدود د الله تعالی نه يدخله نارا الله به داخل کی اورتا خالدا فيها همیشه به پداور کې مؤنث معیدا وله عذاب مهین دل پر اکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. د دې رکو ربط ما قبل سره په مخکې کې بیان د میراث وش بیان د اصلاح د اموال وش په دې ځکه بیان د اصلاح د ابدان ده. اصلاح د اموال داو چې هر چا ته خپل حق ورسېږي څوک د چا حق نه خوري. اوس په دې ځکه اصلاح الابدان بیانېږي بدن بهر طالب چیرته وای ها ښه زادرش پروانه ښه په دې ځکه اصلاح الابدان بیانېږي بدن بهل تروغ وي چې د حرام کار نه پرهیز وکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوکم من ازمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه ازمن له الجنه چې سوکم ماته د دو شیانو تضمین راکړي یو دا چې دا ژامې منځ کې ژبه ده زبه د خپل زبه به جای نه خورم او دویم دا د ورانو منځ کې عورت تا زبه د خپل عورت به ځای نه ځای کوم
نو رسول الله فرمای ازمن له الجنه. نو په دې رکو کې بیان د اصلاح د ابدان ده. الله فرمای هغه زنانه وي چې ناروا تراتک کوي، تاسو په دوی باندې سلور شاهدان ودروي. نارینا کتلور شاهدان قائم شول چې مونږ دا سړی دا خزا دا سی ولیدلا لکه سلایی و لکه لجرومه دا سی کورواله سره کولو، وقت او زمان یو، مکان یو، مزنیا یو، ټول شاهدان یو قسم شاهدی کوي. هغه واقع حکم د زنا نه راغلی، وای تاسو کوټو کې بند کړئ چې یا التمړی شي او یا الله حکم راولېږي. حکم رست راغی خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. او په حدیث کې البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، یو کال شړل. او محسن محسنه هغه زنانه چې میړه لري، هغه سړی چې ښځه لري او دا زنا وکوي، دا وایي سزا رجم ده، سنګساري. حکم راغی کوم دوا نارینا چې په ناروا عمل باندې راتک کوي، یعنی عمل د قوم د لوط علیہ السلام کوي، دا د انسان د کامل انسان طبیعت دانه ده. د کامل انسان طبیعت خدا ده چې الله پاک محل الحرس پیدا کړي، نو محل الفرس او ګندګۍ ته به ولېږي. خو چې هر کله په انسان کې یو بهیمی طبیعت راشي، نه په دې وخت بیا یو سړی په بل سړي باندې خېږي. په تمام حیواناتو کې تاسو وګورئ، په چرپایانو کې تاسو وګورئ، یو نر په بل باندې نه خېږي. یو خنزیر چې دا خنزیرو په بل خنزیر باندې کله کله خېږي. نن زمونږ انسانان د ټولو حیواناتو بدترین حیوان او د ټولو حیواناتو بدترین خوی په ځان کې راوستلو، عمل د قوم د لوط علیہ السلام. اسمان وای یا الله ما ته اجازه وکا چې په دې دواړو باندې ورغورځېږم. زمکه وای یا الله ما ته اجازه وکا چې زمکه کې کته نه باسم دا دواړه، لپاسه په دې باندې غضبونه نازلېږي. وکده د و اسمانو په اوبو باندې غسل وکي هم سیره چې زمای پاره غدا خود د جنابت لري کېږي نه. کدا ټولې و په ځان باندې واړې وي هم، او په دغه وخت کې لدنه ایمان لري شي. صبر چې انسان ګناه کوي دا د ایمان د ضعف وجه ده. الله فرمایي تاسو دوی ته ضرر ورسوي. مخکې حکم داو چې سړی کله د بل سړي سره ګیر شي نو په چپلکو یا د مالټو پټکو یا په لختو باندې ووایي. ورستم په حکم د دې کې اختلاف ده. ابو حنیفه رحمه الله توقف هم کړي او دا قول هم راغلی چې دا د ونې لاندې دا دیوال لاندې سملوي، لپاسه دیوال پیډنګ کوي یا یو غره ته جګ کوي، لپاسه یې کته راوغورځوي، لپاسه تیږې پسې راوشیندي. امام شافعی او مالک رحمه الله د ته حکم د زنا ور کړی ده.
فاقتل الفاعل والمفعول دواړه ختم کړي. دا یو بد عمل ده. حتی دریم قول خدا هم راغلی چې وی سوځوي. خدا قول مرجوح او کمزوری ده. لم يذهب الیه. فرمای کوم کسان چې د تاسو نه یو بل ته په نارینه توب سره سره راتک کوي تاسو په آذوهما. قوم د لوط علیہ السلام چې الله تبا کو فجعلنا عالیها سافلها لاندې پاسه او پاسه لاندې کو ولدی همداسې عمل کولو. خزه الله دا امدی لپاره پیدا کړی د چې هغه لاندې وي، لیکن دې خلکو سړی لاندې کړل ځکه الله همداسې عذاب هم ورکو. فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. کوم وخت انسان د دې عمل د لپاره تیاری نیسي، د اسمان ملائکه ورته وایي اے د الله بنده اتق الله، د خدای نه ویریږه مکه وداسه. خو چې هر کله د عمل تراشي نو ملائکه د اسمان وی لعنت الله علیک، پتا دې د خدای لعنت وي. سمره یو بد کار دی وکړو، سپای سپی ته راتګ نه کوي، غویای غوی ته راتګ نه کوي، همداسې نور حیوانات یو سرلای سری ته راتګ نه کوي، یو مک پس بل پس ته راتګ نه کوي، او تا هغه بهیمی خنزیری طبیعت مختاره کو چې نارینه وتا راتګ کوي. بلکې په دې زمانه کې هو د کفارو سازش هم دغه ده چې د خلکو زیاته توجه د الله نه خلاف کی د لیواتت طرف ته وګرځي. الله فرمایي چې قبول د توبه پنځ د الله تعالی د هغو کسانو د پاره ده یو ګناه وشوه اوس هم دستي پیغمان د توبه او باسه توبه 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 توبه. الله دا توبه قبلې، لیکن هغه توبه الله نه قبلې چې د ګناه هم کوي او پام دې ګناه کې اصرار هم کوي. ګناه کوي توبه، ګناه کوي توبه، حتی تر دې پورې چې حتی مرګ ټیم ورته راشي هغه پرې پدا ګناه کې لګیاوي. اوس چې هر کله ځلکدان راغی چې هو نور خو مردارېږم، خدای توبه خدای توبه خدای توبه. الله فرمایي توبه نه چلیږي، نور توبه شوا ختمه، توبه چلیږي نه. دا توبه دی الله نه قبلې. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. دا حالت استراری ده. په استراری حالت کې نه توبه قبلېږي نه ایمان قبلېږي. کله فرعونان بټول مسلمانان وای، الله فرمایي چې د دې توبه قبلېږي نه. ایماندارو خلکو د تاسو لپاره دا جایز نه دی چې خزه په میراث سره وړي. د نن زمانه خزو د خزو مخکې حق داو چې خزه ته میراث یو ورنو، خزه په خپل په میراث کې داخله و، د کورنۍ خلکو بعد د خزه په میراث سره وړله لکه مال چوي. الله اوس فرمایي ایماندارو خلکو تاسو دی پارا روا نه دي چې خزه په میراث سره یوسئ. تاسو د اخذ بندوي ما تکلیفوي ما چې تاسو له دوی نه بعض هغه شی چې تاسو ورکړی آته نه واخلئ، مګر هم کدي خزو
په بدو اعمالو راتګ وکړو نو بیا پیسې هم ترنه واخله او طلاق یې کړه، خلع ورسره وکړه. الله فرمایي تاسو عاشروهن بالمعروف، د زنانو سره ښه گزاره وکوئ، نرمه گزاره، نرمه لهجه. الله فرمایي دا ضعیفانی د الله په حکم د تاسو په ملک متعین نکاحي کې راغللې، نو تاسو له دوی نه خپل حاجت هم پوره کوئ او تاسو د دوی حقونه ضایع کوئ. ما د تاسو په دوی باندې حق ده، د دوی په تاسو باندې حق ده. د تاسو په دوی باندې حق چې د ستا د اجازې نه بغیر د هیڅ چا سره تعلق ونه ساتي، د چا کور ته ورنشي او د ستا کور ته څوک رانولي، د ستا د کور اصلاح وکوي، د ستا د بچانو اصلاح وکوي، دا د تاسو حق ده په دوی باندې. او دا ښځې هم په تاسو باندې حق لري. تاسو دوی سره ښه گزاره، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. جامع ورته کوا، د کور سامان ورته راوړه، ښه گزاره کوا. یو صحابي عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه ښځه کومه ده؟ وی فرمایل تسره اذا نظر وتطيعه فيما امر ولا تخالف في نفسها ومالها. ښه ښځه هغه ده چې سړی کور ته ننوځي نو په لیدو د دې ښځې باندې خوشحاله شي، نو په لیدو هلته خوشحالېږي چې ښځه خوشحال طبیعت راشي، ټنډه یې خلاصوي، مسکاوي، په خیر راغلی السلام علیکم. یعنې زمونږ په ښځو خو سلام حرام ده، زمونږ ښځې په سلام شرمېږي، زه کله کله چې په ګډېدا نه شرمېږي، په سلام شرمېږي. نو سلام واچوئ، پوښتنه وکړه په خیر راغلی او په خیر راغلم. اوس که دې وس وي سړی لرې نه راغلی وي، کښېنه چاپي یې که لږه، دا سړی به ولې خوشحالېږي نه؟ د 7 تولو د سرو زرو صدقې ثواب دې وګټلو. او دویم دا چې حکم ورته وکړي نو سمدستي دا حکم مني، په حکم باندې حوالې نه ورکوي. او دریم دا چې خپل نفس او مال کې خیانت نه کوي. دا ښځه بهترینه ښځه ده. زمون ښځو کې د الله د اوصاف پیدا کی. د نن سبا ښځې خو غریبانې چې ورننوځي که نه ټنډه یې دلته پرته وي چې اوس سړی بیا څه پېښ شوي دي، خدای خیر پېښ کړي. دومره که خبره به وي خو په دې باندې به اثر زیات وي. نو خاوند وایي چې خدای کور ته لاړ نه وای، کرا چېرته پروت وای چې د دې اواز مې نه لیدلی. چېرته سړي ته ښځې ووایي وایي سړی دا راته وښیه، نه ډېره ښایسته بدرنګه وه، وایي دا راته ووایه چې له چا نه مخ پټ کم چا ته یې لوس کم. وایي ښځې ګرانې له ما نه یې پټ کړه ټولې دنیا ته، له ما نه یې پټ کړه ټولې دنیا ته یې ښکاره کوه. د دې له وجې نه فرمایي چې زنانو ته ښه صفت پکار ده. تاسو دوی سره وایي ښه ګزاره وکوئ. که تاسو دا ښځې ظاهرا بدې ګڼئ هم الله مهربان ده چې تاسو یې بدې وګڼئ، خو په دې کې الله تاسو ته نیک بچیان درکړي. او که تاسو یوه ښځه بدلوله، جاهلیت په زمانه کې بدلون و، یو سړی به بل سړی ته ویل انزل لی عن امرأتک وانزلو لک عن امرأتی. زه د خپلې ښځې نه کوزېږم، هغه یې د تا،
ته خپل ښځه کوز شه هغه زما. دا استبدال په اسلام کې نشته. په اسلام کې استبدال دا یو ښځه طلاق شي بله کوي. الله اوس فرمایي چې دا بله مخکنی مه تنګوه، تکلیف او زحمت مه ورکوه چې حتی مجبورې چې هغه مال هم ترې واخلې چې کوم دا مهر ورکړی وي. څنګه یې ترې اخلي؟ حال دا چې تاسو یو بل ته نږدې شوي یئ. مهر په څو شیانو مکمل کېږي؟ په 4 شیان. په دې کې زمونږ د قرآن او زمونږ د پښتو ټکر به هم ښکاره شي. یو دا چې کله د ښځې سره جما وشوه، یو ځای شول، وته وشوه، کوروالی وشو، بس مهر مکمل شو. که دا د پلار په کور کې وي، که دا په بل ځای کې وي، که دا په بازار کې وي، که دا په خپل کور کې وي، خو چې هر کله یو ور یو وته وشوه مهر مکمل شو. دویم یو سړی ده نوې نکاح یې وکړ، ښځه کوټې ته وروستله، دې ته خلوت صحیحه وایي. رمضان هم نه ده، سړی مریض هم نه ده، ښځه په جامو کې هم نه ده، هیڅ کوم عذر هم نه لري چې یو ساعت بعد را اوزي، نه مهر مکمل شو. ولې د انسان طبیعت دا ده چې په عمر کې الله نن تا ته واده درکو او بیا کوټه کې د ورسره وخت هم تیر کو، نکام شوی ده، ګناه هم نه ده، روژه هم نه ده، په جامو کې هم نه ده، نو بیا څه بلا ویلی چې خالی راوځي. د دې په خاطر په ده باندې مهر مکمل شو. زمونږ یو کلیوال عبدالکریم نومېږي، هغه یو دکاندار ته ورغی، نو ګیز به وختي دغه معتوهان وختي ورځي. دکاندار ته وایي مخکې هغه اسټوپ او ګیسونه نه وو، اسټوپ پیژنئ تاسو، هوا به یې ورکوله. وایي پلانه، وایي او وایي اسټوپ خو مې ایښی ده، وایي او، وایي تیل هم پکې شته، وایي او، وایي دیګ خو مې ایښی ده، وایي او، وایي سوجي خو هم شته دکان کې، وایي او، وایي بوره هم شته، وایي او، وایي غوړي هم شته، وایي او، وایي څه خدای ویلی چې حلوا نه پخوي، چې دا ټول اسباب برابر دي، بیا حلوا څنګه نه پخوي؟ نو دا هم څه بلا ویلی ده. نو ځکه په دې صورت کې مهر په دې باندې مکمل شو. دې که څه کړي که نه یې کړي، دا د دې خپل کار ده. دریم دا ښځه چې وکړه خو ګورې نکام کړی ده، نکاح د پلار کور ته نه ده، خسر کور ته لا واده نه ده، خو نکام کړی، ایجاب، قبول، شاهدان، مهر، هر شی شوي دي. دا جرګه مړه شوه. دا میړه به د دې ښځې ورثو ته ټول مال ورکوي، 5 لکه یې که 4 لکه یې، خو دومره ده چې بېرته دا خاوند د دې خپلې ښځې نه نیم مال په میراث سره وړي، ځکه د هغې اولاد نشته. څلورم سړی مړ شو، لا تر اوسه یې ښځې باندې لاس نه ده لګولی، د پلار په کور کې ناسته ده، د دې ښځې مهر مکمل شو، چې 4 لکه یې که 5 لکه یې مکمل به دې ښځې ته ورکوي. سړی مړ شو، ټول مال به هغه ته ورکوي. مونږ تاسو رواج کې هغه پیسو خو یو ورې نشته. دویم دا چې دا ښځه بل چاته کوو مهر نشته، دا ښځه چې بل چاته کوو د دې په رضایت هغې دپاره به ځانګړی مهر وي، که 1 لکه که 2 لکه یي، مخکنی مهر یې مخکنی مهر ده. او په پښتو کې رواج دا ده چې جلکۍ مړه شوه که یې پیسې ورکړي هم یې بېرته یې ورکوي. که هلک مړ شو او جلکۍ یې راوستله اوس ته ودولې، خو همغه مهر یې ده، هغه لومبنی مهر، او که نوی مهر څوک نه ورکوي. حال دا چې په مرګ سره که د ښځې مړینه وي که د سړی مړ کېدل وي، د جلکۍ مهر مکمل شو. په دې 4 شیانو باندې د ښځو مهر مکمل کېږي.
الله فرمای تاسو نکاح مکوئ. دا یو زنانه کونډه شوه، د دې دا خاون بل زوی و د بلې ښځې نه، نو هغه راغله د میرې باندې ټیکری واچولو، ته دې ما شوې. هغه ورته وایي انما اعدک ولدا، زه خو تا بچی شمارم، ته خو زما زوی یې. وای بس ما شوې. الله پاک دا آیت نازل کو چې تاسو د هغه زنانو سره نکاح مکوئ چې د تاسو پلارانو نکاح ورسره کړي. مسئله دا ده، پلار د یوه ښځې سره نکاح وکړو، اوس که د هغې سره وتې کړې که نه ده کړې، یو ځای شوي دي یا نه دي یو ځای شوی، دا د هلک میره شوه، د هلک دپاره جایز نه ده. همدارنګې حرمت مصاهره، یو سړی د سړي پلار په یوې ښځې باندې لاس ووایي یا د یوې ښځې سره زنا وکړه یا د یوې ښځې سره په شهوت باندې نظر وکړو یا د هغې دننه شرمګاه ته یې وکتل، هغه ښځه په دې هلک باندې حرام شو، نکاح یې نه ده کړې. سبا همغه زنانه خپل زوی ته کوي، زوی ته یې دا ښځه روانه ده. همدارنګې پلار خپل انګور ته، یعنی د هلک پلار یعنی خسر خپل انګور ته په نظر د شهوت باندې وکتل او یا د خپل انګور نه ګټه اخیستله، زنا ورسره کوله، دا په دا زوی باندې حرامه ده. همدارنګې سړي خپل خواښې ته بد نظر باندې وکتل، ورسره څملاستو، کوم عمل یې سرته ورسولو، د دې ښځې لور په دا سړي باندې حرامه ده. نن سبا چې فکر وکړو ډېر بد حالت ده، ډېر بد حالت ده. زه وایم چې دا نیمې ښځې په خلکو باندې حرامې وي، دا نیمې ښځې. حرمت مصاهره په نزد امام ابو حنیفه رحمه الله باندې قابل اعتبار ده، اگر چې په نزد شافعي صاحب قابل اعتبار نه ده. هغه وایي چې مصاهره خو یو نعمت ده او دا نعمت په حرامو باندې حاصلېدی نشي. او په نزد امام ابو حنیفه رحمه علت په دې کې جزئیت ده، دا یو امر معدوم ده، نو په دې خاطر باندې قایم مقام د هغې نظر په شهوت، مس په شهوت، شهوت دا معنا ښځې ته شوق ورغی، یوه ښځه جګه شوه په خسر باندې لاس ولګولو، خسر غریب یې څه نه ورته وایي، دی ښه نه وه، بیا هم دا ښځه د ده په زوی باندې حرامه شوه. همدارنګې خواښې راغله، په زوم باندې لاس لګولو، دا پې حرام شو، که د هر طرف نه وي، خو چې هر کله حرمت مس راغی، تقبیل راغی، شهوت سره، دا حرمت مصاهره په دې باندې ثابتېږي. نو الله فرمایي چې تاسو نکاح مکوئ د هغو زنانو سره چې تاسو پلارانو یا وتې کړي وي او یا تاسو پلارانو نکاح ورسره کړي وي، مګر هم که زمانې د جاهلیت کومه تېره شوې ده، هغه مخکنۍ خبره ده. ځکه دغه نکاح د میرې سره د یو فاحش عمل ده، ناروا عمل ده او ډېره بده لاره ده د میرې سره نکاح کول. الله فرمایي واللاتی هغه زنانه وې یأتین الفاحشة چې راتکوي ناروا عمل ته من نسائکم د تاسو د زنانو نه، فاستشهدوا علیهن شاهدان ادروي په دوی باندې، اربعه منکم څلور کسان له تاسو نه، فإن شهدوا کدی شاهدی وکړه، فامسکوهن تاسو دوی بند کړئ، فی البیوت په کوټو کې، حتی تر هغې پورې
یتوفاهن الموت چمړه کې دوی لره هغه ملائکه د مرګ او یجعل الله یا الله وګرځي لهن دوی دی پارا سبیلا لارا هماغه د چورستا سورۃ نور کې راځي ولذانی هغه دوا کسان یاتیانها چراته کې دی فاحشه او بد عملتا منکم لتاسونا او خلقو فآذوهما دوی ته تاسو ضرر ورسوي تکلیف ورکړي زحمت ورکړي فین تابا کتوبه وستا واصلحا او عمل نیک فاعرضوا عنهما تاسو د دوی نه مخ واړوي ان الله بشک الله پاک کاندا توابا توبه قبلونکه رحیما مهربانا انما التوبه خبر دادا بلندا قبول د توبه علی الله پنځ د الله تعالی باندې للذین دیو خلقو دی پاردا یعملون السوء دی عمل کوي د ګنا بجهالتن پنا خبره کې بے خبره وي ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب من زمن قریب سمدستی پخمانشی په خپل ګنا باندې فاولئک دا کسان یتوب الله علیهم الله قبول د توبې راکې په دې باندې الله د دې توبه قبلوي وکان الله او د الله تعالی علیما علیم ذات په هر څه باندې حکیما حکمت والا ذات الله په هر څه باندې ایس یو کار د الله بغیر د حکمت نه نوي وليست التوبه الله فرمای هغه توبه الله نه قبلوي چې انسان گناهونه کوي علی الدوام حتی چې د روح مړی ته ورسیږي ذلکدن شروشي نه پدې وخت کې دی وای چې ما توبه ده دا توبه الله نه قبلای وليست التوبه او نه د قبول د توبه للذین یو کسانو دی پارا یعملون السیئات چې دی عمل کوي د ګناهونو حتی په دې باندې دوام هم کوي حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو د دوی اسباب د مرګ نو قالا په دې وخت کې دی وایي انی تبت الان ما اوس توبه او استلا وللذین او ندی هو خلقو یموتون چې دوی مري وهم کفار په داسې حالت کې چې دوی کافران دي اولئک دا کسان اعتدنا مونږ تیار کړي دي لهم دوی لپاره عذابا الیما عذاب درناکو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا یحل لکم ندروا تاسو ته دا خبره ان ترثوا النساء تاسو په میراث سره یو څه زنانو کرهن په زور باندې ولا تعدلوهن تاسو دا خزه من کوي ما لتذهبوا چې تاسو بول او کوي به بعد ما په بعدها مال باندې آتیتموهن چې تاسو دې زنانو ته ورکړي دي الا مگرم وقتا په هغه زمانه کې تاسو له دوی نه مال اخیستی شئ په طریقې د خلع باندې ایاتینا چې راتګو کې دا ښځې بفاحشتن په ناروا عمل مبینه ښکاره کوونکې یا مبینه ښکاره شوې وعاشروهن تاسو ژوند وکئ د دې زنانو سره بالمعروف په نیکې طریقې سره په انصاف سره په عدل سره فإن کرهتموهن که تاسو دا ښځې بدې وګڼلې نو فعسا قریبه ده ان تکرهو شیئا تاسو بد وګڼئ یو شی خو یجعل الله وګرځوي تاسو دپاره فیه په دې کې خیرا کثیرا لوی خیر الله به تاسو ته لا مغې زړې ښځې نه اولاد درکړي تاسو ته به الله خیری کثیر ورسوي وان اردتم کله تاسو اراده وه استبدال زوجین بدلول د یوې ښځې جدیده مکان زوجین په ځای د بلې قدیمې باندې وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یو د دوی ته قنطاره ډیر مال فلا تأخذو تاسو ما اخلی
منه لدنا شیئا کوم سو اتأخذونه آیا تاسو اخلی دغه مال لره بهتانن په طریقه د بهتان او دروغو و اثما مبینا او گناه کارا په ظلم سره دا مال ترنه اخلی او حال دا چې ښځه په میراث نه وړی کېږي بلکې د دوی خپل حق په میراث کې شته ده وکیف تأخذونه څنګه تاسو له دې زنانو نه دا مال واپس کوئ او حال دا ده وقد په تحقیق سره افضا نزدې شوي دي بعضکم رسیدلی دي بعضې تاسو الی بعض نورو ته یعنې دا سړی دې ښځې نه ګټه اخیستې ده واخذنا او دې ښځو اخیستې منکم له تاسو نه یا الله پاک اخیستې د دوی لپاره له تاسو نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه وعده م التا کړې وه چې موږ به د دوی سره ظلم نه کوو ولا تنکحو نکاح مکوئ ما د هغو زنانو سره نکاح آباؤکم چې تاسو پلارانو ورسره نکاح کړی وي او وطئ آباؤکم یا تاسو پلارانو د هغې سره وطئ کړی وي من النساء لزنانونا الا مگرم ماها قد سلفا چې مخکې تیر شوي وي انه یقینا دا کان دا فاحشتا دا یو بد عمل دا د خپل میرې سره نکاح کول ومقتا او دا سبب د غصې د الله پاک جل جلاله دا وساء سبیلا او ډیره بده لار همدغه لار ده چې هغه نکاح کوي د خپلو میرو سره صحابي روان ده بیرغ ورسره ده چېرته روانې وایي ما ته رسول الله حکم کړی چې یو سړي خپله میره په نکاح کړې ده زه ورځم آتی برأسه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هغه چا سر ورته راوړمه چې چا د خپلې میرې سره نکاح کړې ده